د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دغه ولسوالۍ جلغوزي ځنګلونه د سلګونو کورنیو د عوایدو اصلي سرچینه ده. خلک له مسؤلینو غواړي چې د جلغوزیو د ونو د ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي او هغو کسانو ته سزا ورکړي چې دغه طبیعي شتمنۍ له منځه وړي. یو تن ځایي اوسیدونکی قاري عبدالله وایي جلغوزي نه یوازې موږ ته عاید راوړي بلکې زموږ چاپیریال هم شین ساتي. ورورجانه ځنغوزي خو زموږ ډېر ښه دي، خو په دا اوس وخت کې یو څه وچکالۍ وځپل او څه ځنګلات زموږ خلک ضعیفه دي، څه ځنګلات خلکو ویل، څه لږ نورو ستونزو نه وچ شو، بس دغې هغه کړه. نو هیله مو دا د دولت نه چې موږ له نور جلغوزي کښېنوي او په دا ښاره سیمو کې او دا کوم چې دي کلکه ساتنه وشي. زموږ زیات جلغوزي زیاته برخه چې دا د خلکو د خوا نه وویل شوه او موږ غریب خلک یو، دي کې موږ له ښه کاروبار برابر دی. د دغې سیمې یو بل اوسیدونکی او قومي مشر حاجي صنوبر وایي د ځنګلونو د ساتنې لپاره ولس او حکومت په ګډه کار کوي، خو سږکال د وچکالۍ له کبله ګڼې ونې وچې شوي دي او عاید یې تر تیر کال کم دی. پروس کال ما په خپله بولي کړي دی، خلک ناست وو 55 لکه دا د غامچې غر ما بولي کړی 55 لکه. پروس کال او د سږ کال کې فرق شته. سږ کال دپاره کمې دي، باید د ونې نال شي، بې ځایه کتې کېږي، پټه نه ده، غر دې وګوري باید کتې نه شي. ورته وخت کې د شیرزاد ولسوالۍ ولسوال مولوي مرتضی خالد وایي چې د جلغوزیو د ساتنې لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. نوموړی زیاتوي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یوه ونه هم قطع کړي او که څوک داسې اقدام وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. انشاءالله چې موږ قوم ته ملت ته دا ډاډ ورکوو چې بالکل به دغه ملي شتمنۍ ته هېڅوک زیان ونشي رسولی. بالفرض و تقدیر که داسې یو شخص پیدا کیږي چې دغه ملي شتمنۍ ته زیان رسوي او دغه ملي شتمنۍ د خطر سره مخ کوي، نو موږ ته داسې حکم شوی دی چې هغه موږ را گرفتار کو او عدلي او قضایي ارګان ته هغه وسپارو او هغې سره مخامخ کو. د شیرزاد ولسوالۍ ګڼې برخې له طبیعي ځنګلونو ډکې دي چې پکې د جلغوزیو ګڼې ونې شتون لري. خلک وایي که چیرې د دغو ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي نو د چاپیریال، اقتصاد او طبیعت لپاره به ګټور تمام شي.